نو نیکیانو کی تادی پا دینداری کی تادی اللہ رب العزت قرآن کی سوئی فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا فاستبقوا الخيرات الله نیکیانو کی تهدیو کئی ولی دا تعدی خبر اللہ منتکڑی دا ولی دا مقابلی منتکڑی زکی چا علتا دا جون دیسی دی چی دی کی لیٹ کی دا نکی موتا با خڈڑی لگولی وی خو منگتا دی جون پتا ہے خب پارام بم ڈڑا لگولی وی پراتا چیزا بیا آگا آخرنے کال چی کل راشی بیا بتا دیو علتا دگا مسئلہ دا مشکل دا چی دگی در تا پتا نا لگی سحر نن سحر یو ویڈیو میں کتا یو سڑے لگیا دیسی کار کئی او ایک دم رو لیگی اچھا چی نشر کرو عربی نشر کرو نپاس بیری کروی دگا جوند روغ رمر شڑے او سامانی بو گو او پشادا سی رو لیتو کلک بسرالو ای مار لی دا زمان دا جوند لنڈک کسی دا دیر سپکی نئی صرف بس یو اعلان دے چے پلانے لار اس دگی تا گوری منگ پراتیو کسنگا چی دگا اعلان ہوشی بیا و موتا نیکیانی کو بیا و موتا اللہ تا نجدی کی کو بیا و موتا دین لتوجہ ورکو دا گنا بات کوئی سم نکی اللہ رب العزت دا مؤمنان و شان ذکر کرده پا سورة المؤمنون کی دی سورة نم دے المؤمنون مؤمنان پاتلسم سی پارکی دی اللہ رب العزت دا مؤمنان و صفات ذکر کرده باز بیسوئی أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون اللو دا مؤمنان آغا خلق دی چی دا پا دینداری کی دا یو بل نمخی کی دون کی دی در اللہ رب العزت خبرات او دا دا مؤمن شاند موتالا پکاری چی دا صفت پزان کرا ورو تادی وگا حدیث کرا ذکر ما توستے پیر دو کسو بیان کردیم دی امام ترمیزی را ولد ابو حریرہ رضی اللہ عنہ وی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی چی بادروا بالاعمال سبعا دو قسم حالاتو دراتلون مخی یا دو خبرو دراتلون مخی نیک اعمالو کئی مخی نیک اعمالو کئی مطلب سر تعدیو کئی اگر وہ خبری سیدی گورا هل تنتظرون یا هل تنظرون الا فقرا منسیا تاسو ګوره په دې انتظار کې پراته چې داسې غریبي را باندې راشي چې د هر سره نه ير کې بیا به دینداري کو هغې کې خو دینداري نه کېږي او غینا مطغیه کنه دې ته پراته چې داسې مالداري الله راکړي چې یو سړی پکې بېدینه شي او سرکشه شي بیا به دینداري کوي هغې کې خو دینداري نه کېږي دوه خبرې شوې درېیمه او مرضا مفسدا کنه رسول صلی الله علیه وسلم وایي دې ته پراته چې داسې بیماري د باندې راشي چې د بدن د ټول ولړزي او ختمې کړي بیا به دینداري شروع کړي او حرما مفندا کنه آغا بوډاوالی ته دې ډډه لګولې ده چې بای کې دماغ او عقل او هر څه کار پرېږدي د سړي نه ماشوم جوړ شي هغې کې به دینداري کې او موتا مجهزه کنه ډډم لګولې ده مرګ ته ناڅاپي مرګ ته چېرې مرګ به راشي بیا به دینداري شروع کړو او دجال کنه دجال ته پراته رسول وسلم وایي چې کسو دې سوچ کوي چې دجال راشي نو بیا به ورځو فشر غائب ينتظر نو دا خو غائب یو غټ شر دی چې غیب دی اوس د دې په انتظار کې او الساعه کنه قیامت ته ډډه لګولې ده چې قیامت راشي بیا به د الله بندګي کوو نو وایي دې ته غوږ کېده فالساعة ادهى وامر قیامت ګوره ډېر تریخ او ډېر سخت دی چې راغی که نه نو بیا به ډېر ارمانونه وکړي او قرآن کې او حدیثونو کې تاسو به اورېدلي مې ځای په ځای د آخرت د ارمانونه الله نه دي ذکر کړي څه اراده ده زما او ستا چې لکه دغه ارمانونه به بیا هلته کوو او دلته یې موږ اورو دنیا کې چې دا ارمانونه به کېږي هلته اوس یې موږ پوره کولی شو ولې دغه ارمانونه نه پوره کوو هغه ارمانونه چې هغه به د جهنمیانو وي هغه به په آخرت کې د جنتیانو ارمانونه وي جنتیانو به هم د ارماني چې دا کومه کوتاهي چې زموږ نه به دینداري کې شوې وه چې دا هم نه وی شوی چې الله به دې جنت کې ښه اوچت مقامات راکړی نن ما ورته دغه څه کولی شو چې هغوی پسې ارمان کې نو ولې نه کوو تادي او تادي په څه کې په نیکیانو کې او په دې باندې که موږ د صحابه کرامو ژوند له لاړ شو د صحابه کرامو ژوند له نو
څومره مثالونه به میلاویږي او د هغوی نه مخکې د رسول صلی الله علیه وسلم ژوند له راشي چې نیکیانو کې به هغوی څنګه تادي کوله. الله رب العزت دا خبره قرآن کې ذکر کړې ده چې په نیکیانو کې تادي کول د ښایسته ایمان دلیل دی. موږ اوس د چا د زړه نه خبر یو، ته زما د زړه نه یې خبر، زه ستا د زړه نه نه یم خبر، خو بعض نښې داسې شتي که نه، بعض دلیلونه چې هغه د انسان په ایمان باندې دلالت کوي. نور خو ایمان اصل کې په زړه کې پروت دی، ما ورته نه خبرېږو د چا د ایمان نه، خو نښې شتي ښکاره چې د هغې نه پته لګي چې او د دې سړي په زړه کې ایمان شتي. هغې کې یو نښه دا ده نیکیانو کې او د الله په بندګۍ کې تادي کول او سبا بل سبا ته خبره نه پرېښوده. الله رب العزت ګوره د سورة العمران کې د اهل کتابو تذکره کړې ده، وایي لیسو سواء، اهل کتاب ټول یو شان نه دي، په دوی کې ښه خلک هم شته. الله وایي که مو چې ایمان راوړه، خپل نبي هم منو، بیا زمونږ هغه هم ومنو، خپل کتاب باندې ومانو، زمونږ هغه هم ومانو، نو دا خو د هغو په شان نه دي چې کوم کفر کړی ده او نه دي منلی. الله ټول یو شان خو نه دي. بیا الله د هغوی صفت ذکر کړی دی، وایي په دوی کې یو ډله ده په دې اهل کتابو کې قائمة یتلون آیات الله آناء اللیل وهم یسجدون، هغوی د شپې ولاړي الله ته د الله د قرآن تلاوت کوي او سجدې لګوي. بل صفت په هغو کې څه دی؟ یؤمنون بالله والیوم الآخر، په الله او په آخرت ایمان دی. ویأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر، او خلکو ته د ښه کار وایي او د بد نه خلک منع کوي. د دې دپاره ما دا ځای تاسو ته وي ګوره، ویسارعون فی الخیرات، او تادي کوي په نیکیانو کې. دا ګوره الله رب العزت دلیل ذکر کړی دی د هغه خلکو په ایمان باندې چې کوم په اهل کتابو کې ښه خلک دي، او بیا یې داسې ویلي دي ګوره واولئک من الصالحین، او دغه خلک نیکان خلک دي. ها اوس د سړي د نیک عمله کېدو نښه څه شوه؟ نیکیانو کې به تادي کوي، نیکیانې کول نه، نیکیانو کولو کې به تادي کوي، د الله په بندګۍ کولو کې به تادي کوي. نو تادي او تادي سورة المائده کې یو آیت دی ډېر خوندور آیت دی، سوچ پکې وکړئ. الله وایي فاستبقوا الخیرات، تادي وکړئ د په نیکو کارونو کې، په عباداتو کې. ولي یا الله دې ته غوږ کېږده، الى الله مرجعكم جميعا، تاسو ټول واپس کېدونکي یې الله ته. دې کې دوه خبرې شوې، یو خو موږ ته د دغه واپس کېدو وخت نه دی معلوم، نو ځکه نیکیانو کې تادي وکړه. دویم الله ته خو واپس کېږو یقیني، نو چې واپس شوې دغه نیکیانې به ته د هغه په دربار کې او د هغه په خوا کې ومومي. په هغه ورځ چې د زرې امر نیکۍ ته موږ به ضرورت لرو، نو که غواړې چې په هغه ورځ کامیاب شي، په کومه ورځ چې به د الله سره ملاقات کېږي، نیکیانو کې تادي. ګوره موږ دا خوښوو چې الله رب العزت زموږ سره محبت وکړي، نه غواړې؟ ټول یې غواړو. د الله رب العزت د محبت دلیل د بنده سره یو دا دی چې د بنده له توفیق ورکړي د نیکیانو کولو او په هغې کې د تادي کولو. دا دلیل دی. لکه کله چې ته یو سړی وینې که نه، ما تاسو ته وایي چې ګوره د باطن معامله د الله سره د موږ ظاهر ته ګورو. کله چې ته یو سړی وینې او هغه د الله په دې بندګۍ کې ډېره تادي کوي او کوشش کوي چې هر قسمه عمل کې برخه والي، پوه شي چې الله رب العزت په دې بنده سره محبت کوي. دلیل به ته پرې وښیي چې دا باندې څه دلیل دی چې الله رب العزت د ده سره محبت کوي. الله رب العزت په سورة الانبیاء کې د انبیاو تذکره کړې ده. الله وجعلناهم ائمه، د دوی نه ما امامان جوړ کړي په دین کې، د دین مشران مې ته جوړ کړي. یهدون بامرنا، زمونږ په امر او په لاره روان وو، او خلکو ته به الله رب العزت وایي خلکو ته به زما په امر سره زما لاره ښووه. الله څه وایي؟ واوحینا الیهم فعل الخیرات، او ما هغوی ته وحي کړی و انبیاو ته چې نیکیانې به کوئ.
د خیر کارونه به کوي څه بعض پکې الله ذکر کړي دي وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. الله وی دا زما ډیر عبادت گزار بندگان څوک پیغمبران. اوس الله د پیغمبرانو سره محبت کوي که نه کوي؟ پیغمبر دی او الله دې ورسره محبت نه کوي دا کیدی شي؟ الله ورسره محبت کوي نو ځکه خو له پیغمبري ورکړې ده. نو د دې نه دا مسله راووته چې نیکیانې ډېرې کول عبادات ډېر کول دلیل د دې دی چې الله رب العزت د دې بنده سره محبت کوي. سبحان الله په دې انسانانو کې ډېر خوشبخته د الله بندگان دي. یو حدیث کې راځي امام ابن ماجه راوړی رسول صلی الله علیه وسلم ان من الناس مفاتیح للخیر مغالیق للشر. په دې خلکو کې بعض هغه دي چې هغه د خیر کنجیانې دي او د شر دپاره تاله ده یا ټاله ده. او په دې خلکو کې داسې دي چې مفاتیح للشر مغالیق للخیر هغه کنجیانې د شر دي او ټالې دي د څه دپاره؟ د خیر دپاره. څومره لوی بدبخت دی. فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. نو دا هغه سړي دپاره خوشحالي ده زیری دی جنت دی چې رب العالمین د خیر کنجیاني د ده په لاس کې ورکړي او تباهي ده د هغه سړي دپاره چې الله رب العزت د شر کنجیاني د ده په لاس کې ورکړي. اوس که تاسو دا غواړئ چې د الله رب العزت د طرف نه د خیر کنجیانې تاسو ته میلاو شي او ته د خیر کنجي وګرځې او د شر دپاره ټاله وګرځې نو هغه دا چې هر وخت به د الله د بندګۍ کوشش کوي. هر وخت به د الله په بندګۍ کې به دې ځان مصروفه کړي. کوشش به کوې هر وخت چې ته الله ته نږدې شي. لازم نه چې په غټو کارونو باندې. زه پرون یو ځای ته تللی وم ماسخوتن یو ځای کې انتظار وموږ ناست وو نو زما سره یو درې عرب ناست وم د دې ملک سعودیانو په دې عربو کې الله رب العزت ډېر خیر اچولی به خصوصا دې ملک والا کې او موږ دقه شان ناست سرونه مو کته کړي انتظار مو کوو نو دې یو دا ووی دې ټیم کې درود ډېر ووایي الله رب العزت به حاجتونه هم پوره کړي او هغه ته به نږدې هم شي او تاسو نه به راضي هم شي. څه ناشنا خبرې ته اشاره وکړه. بعض خبرې سړي ته ګوره یادي خو ما ته اوسه ګوره ویلي که چې الله وایي وذکر ای پیغمبره دوی ته دا دین را یادوه نصیحت کوه. نصیحت ته ضرورت دی که نه دی ضرورت؟ زه هم ضرورت لرم ته هم لري هغه هم لري هغوی هم لري ټول ضرورت لري. رسول الله وسلم به صحابه کرامو ته وخت به وخت نصیحت نه نو هغه صحابه کرام یعنې دې خبرې ته وګوره چې د دې وخت نه فایده والی یو څو منټه دي په رسول وسلم باندې درود ووایي. دغه شان ګوره د نیکانو خلکو نه موقع نه ضایع کېږي. سوچ ستاسو زه دې طرف ته راګرځوم چې دغه سړی نیک عملی سړی او دې ته سوچ لاړ چې دې وخت کې هم د الله بندګي کېدی شي نو ویې کړه بندګي او نورو ته ویې کوي او تاسو ته مې ویسه چې لازم نه دی چې دا بندګي به یو غوټ عمل وي. دا بعض داسې د الله د بندګۍ نه یېرېږي چې ته د دینداري ووایي ده ته یې پته وي چې کوم یو غر د ده ذهن له راشي. ما ورته داسې هم دینداري کولی شو. خپله مزدورۍ کې به لګیا یو دینداري به کوو خپله دنیا به هم کوو خپل دین به هم کوو د بچو سره د ښځې سره به یې او دینداري به کوې په لاره کوڅه کې به روان یې او دینداري به کوې. کوشش کوئ چې هر وخت ځان مصروفه ساتئ په څه کې په دیندارۍ کې په عباداتو کې. رب العالمین به بیا دعاګانې هم قبولې کړي او دا کم ارمانونه چې دي په زړه کې دا به راته هم پوره کړي. ګوره د انبیاو په باره کې الله سورة الانبیاء کې تفصیلي خبره کړې ده. په هغه انبیاو کې تذکره د زکریا علیه السلام هم راغلې ده. پېژنې که نه زکریا علیه السلام څه خاص دي په ده کې؟ الله ورله زوی ورکړی یحیی علیه السلام. الله وایي سورة الانبیاء کې و دې ته غوږ کېږدی وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا. زکریا علیه السلام خپل رب ته چغې والې وې فریاد یې کړی و یا الله یوازې یې مه پرېږده او یو وارث راکړه یو بچی راکړه. سورت مریم کې یې تفصیل دی چې په دین کې زما خلیفه شي.
الله سوي فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. الله وی منگو خبر واوری دا من قبول کر زوی مولا ورکو اللہ وی یحیی و بی بی می داگه جوڑ کرا کہ جای خو بچی نکیر عمر زیاد دا خو بلا مسئلہ دا خو داگه دا مخی نا بچی نکیر دا ایت ماتا استولی ہوئی دی دا پارا زکریہ علیہ السلام پریادو کو اللہ سکو اللہ وامریدو اولی آخر سپینگیر سڑے اڈو کی کمزوری شوی دی ویختے تک سپین شوی بودای خز شنده زوی و تا ملویگی یحیی نوم ولا اللہ خود دے او دیسی زوی چا اللہ تی رازی دے پا دنیا کم پا آخرت کم صفات دا غیب ذکر شوی دی پا قرآن کی آخر ولی جواب ام دی آیت کی اللہ وی دقی پسی إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. اللوی زکریہ علیہ السلام او دا غدا بی بی دوی با پا نیکیانو کلی رتا دی کولا منگا نیکیانو تملا ماتا سبا 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 بل سبا چیره دنیا خبر رائش قسم دے کے دل 15 منٹ لیٹ گئی وس دا ٹیم بیاوی سپتا لگی پکار دائی چی دا قاعدہ و قانون منگ دا دین ببارکی استعمال کچی بیا سپتا لگی بیا با زیم یا بنیم بیا با دا توفیق ما تا ملاو شو که ملاو بنش الغرض مقصدی خبر آگا دادا چی یو کال زمونگ دا جوان نلار پا دی یو کال کی کچا دینداری کری جو خودی را خدا مبارکیو تاویو او ورتاویو چرورا پا دا طریقہ مضبوط شا او خبا که مخکلار شا او کچانا دا کال گڑ ورطلی نو دا دا پارا دعا گوارو چا اللہ دیو تا کوتایی ماف کی ورسره دا تویم یعنی چې موږ امین وو خوشاله شو چې کوتاهیانې معاف شو که دغه لار دي نو ته تاواني ته به ګټه کې نه یې خو بدل یې که اوس نه اوس یو ژوند شروع کوي نوی توبه وباسئ الله ته واپس شئ الله ته تعلق جوړ کړئ د الله سره رابطه جوړه کړئ د الله سره کومې کوتاهیانې نافرمانیانې چې دي هغه پرېږدئ خصوصاً دا ټک پکې زه خاص کو خصوصاً هغه ګناهونه چې هغه د انټرنیټ او د موبایل په ذریعه کېږي دې شي زموږ د ایمانونه ډېر تباه و بربادي کړو نو لږ دې طرف ته هم توجه کړئ الله رب العزت دی دا کوم عمر چې زموږ تېر شوی دی په دې کې چې کومې کوتاهیانې شوي دي الله رب العزت دی موږ ته معاف کړي در روان وقت اللہ منگل طاقت را کی چراغ بندگی ہوکو اور اللہ رب العزت تی دی خوگو مجالس ہونا منگ دیتا اللہ نا محرومہ کی اور اللہ دی منگل مرگ پا دی سے وقت کراوری چی منگ زمان تعلق و تڑون دی مجالس سر کلکی و مضبوطی اور اللہ رب العزت تی زمان مڑی زمان مشران کشران دی اللہ طولو بخی اور اللہ رب العزت تی زمان نرازیش